أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ددنا وعند آياتون مبارك کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د حلال او د حرام قانون بیان کو چې حلال او حرام به هغه وي چې کوم الله یو څیز حلال کړی وي هغه به حلال وي او کوم یو څیز چې الله حرام کړی وي هغه به حرام وي. د دې نه علاوه مخلوق انسانانو ته اختیار نشته چې د ځان یو څیز حلال او یا حرام وګرځي. اوس الله تعالی په دې لومبني آیت مبارک کې د یهودیانو متعلق الله اوس فرمای چې الله په دې یهودیانو باندې بعضی حلال سيزونه حرام کړیو او د دې داغي بیان الله ما قصصنا عليك من قبل چې دا هغه سيزونو بیان مونږ ته کړی دی روان دي گویا په سوره انعام کې داغي تفصیلی بیان ذکر دی شوی دی چې الله په دې يهوديانو باندې د دوی د شرارت د دوی د بغاوت او د دوی چې کوم دی د اسلام خلاف کارونو بارکه الله دی باندې بعضی حلال سيزونه حرام وګرځول چې هغه په سوره انعام کې داغي ذکر دی چې هر هغه زناور چې نکونو والوي هغه نکونو والا زناور چې هغه په دوی باندې الله حرام وګرځو چې پاغي کې اوخته شترمرغ وغیرہ داسې زناور چې داغي نکونه وي هغه نکونو والا زناور الله دوی باندې حرام وګرځو. او دویم چې کوم دی دا غوا او د چيله چربي چې کوم دی دوی باندې الله حرام وګرځوله او داغي وجه داوا چې په خپلم چې کوم دی د اسلام مخالف کارونه کول نور خلق هم د اسلام نه منې کول او خلق چې کوم دی په گمراهۍ کې مبتلا کول تو الله په دوی باندې حلال سيزونه حرام وګرځول. الله یما ظلمناهم مونږ په دې ظلم نو کړي وې دا حلال سيزونه چې مونږ دوی باندې حرام ګرځولو دا مونږ په دوی ظلم نه کولو لیکن ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دوی چې په خپل ځان باندې ظلم کولو هغه ظلم د دوی د الله نافرمانی وا د ګناهونو کارونو سرکشي وا بغاوت او قسمه قسم چې کم دي شرارتونو داغي په باندې الله دوی باندې حلال سيزونه حرام وګرځول او دوی په خپل ځان ظلم وکړ. اوس رب کریم غفور رحیم ذات ته الله او دلته د خپل غفاریت او رحیمیت ذکر کوي چې ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله بیا بشک رب ستا د هغه کسانو د پاره چې عمل ته برای او شو ګناه ته نه وشوله پنا پوهه سره او دونه ګناه وشوله او دغه کې بیا دی په خپل ګناه باندې پیمانه شو ثم تابوا او توبه او استلم من بعد ذلك پس دا غینا چې الله دا ګناه بیا نه کوما دا ګناه ما ته معاف کې واصلحوا او ځان بیا ټیکم کو وې دا ګناه ته بیا واپس زنا دا ګناه ارتکاب بیا نه کوي او نه دا ګناه قصدن عمدن اراده کوي
نو الله ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب ستا چې کني پس دا غینا خامخا بخون کې دي او مهرباني کوون کې دي. اوس ورپسې آیت مبارک کې الله د ابراهیم علیه السلام صفات بیانوي او دا دې دپاره چې د دې صورت مبارک کې د مشرکینو د شرک مذمت وکړې شو، هغوی چې کوم د اسلام خلاف کوم شک و شبهات و د هغې ذکر او د هغې رد وشو، د الله د پیغمبر نبوت باره کې چې کوم د هغې شک و شبهات و د هغې بیان وشو، بیا په هغې باندې رد وشو. او بلخوا مشرکین مکه به دا دعوه کوله چې مونږ د ابراهیم علیه السلام د ملت پیروکار یو، د هغه په دین باندې یو. نو اوس الله دی مشرکین ته د ابراهیم علیه السلام خوبه او صفات بیانوي چې تاسو خو د ابراهیم علیه السلام د پیروکارۍ ذکر کوئ، او ابراهیم علیه السلام څوک؟ ان ابراهیم کان امتا، یقینا ابراهیم او امتا مرد کامل. د دې امت باره کې علما ډېرې معنی بیانوي. یو معنی دا بیانوي چې هر هغه جماعت چې په یو کار باندې راغون شو، په یو کار باندې چې کله راغون شو نو دغه هغې ته هغه جماعت ته امت ویلی شي. اوس دغه کار د دین باره کې هم کیدی شي، دغه کار د یو زمانه کې خلق راغون شو، دا یو ځای علاقه کې راغون شو، او یا دا په اختیار سره یا بغیر اختیار راغون شو. نو دغه دی کې چې کله یو جماعت په یو کار باندې مجتمع شو، راغون شو، هغې ته هم امت ویلی شي. او ابراهیم علیه السلام ته امت ځکه وایي، جماعت ځکه ورته وایي چې څومره کارونه ما تمام جماعتونو والا کول کم عبادتونه، نو هغه به ابراهیم علیه السلام په خپله یوازې کول. گویا د ټول امت عبادت نه زیات عبادت په ابراهیم علیه السلام په یوازې کول. نو ځکه ورته ابن ابراهیم کان امتا، ابراهیم او یو امت، یو جماعت. بل معنی چې کوم دی د تمام خوبو کامل جامع مالکو، تمام صفتونه الله په دې کې ایښي. او بل د امت معنی چې کوم دی هغه زمانې ته هم ویلی شي، څنګه چې په سوره یوسف کې وذکر بعد امت، یوسف علیه السلام سره چې کوم قیدیان په قید کې وو، او په هغې کې یو قیدي چې کله خلاص شو، هغه ته ووایي چې زما به تذکره وکړي بادشاه ته. هغه چې کله د جیل نه بهر ووتو، خبره ترې نه ایره شوله، بیا چې کله بادشاه خوب ولیدو، نو دغه دی کې دته چې کوم دی بیا یا شو یوسف علیه السلام. والله وذکر بعد امت، یا شو دته یوسف علیه السلام ډېره موده پس. نو د امت معنی یو زمانې ته هم ویلی شي، د امت معنی یو مقتدا ته هم ویلی شي چې د چا اقتدا کولی شي، امام او پیشوا ته هم ویلی شي. انی جاعلک للناس امام، الله فرمای اے ابراهیم هم بتا د خلقو د پاره امام او پیشوا وګرځو. د امت معنی یو مقتدا او پیشوا هم ده. او د امت یو معنی د نیکی او د خیر تعلیم ورکولو والا. نو ابراهیم هغه ذات چې هغه کسو چې هغه به د خیر او نیکی تعلیم ورکولو. او بل بعض روایت کې دا هم راځي چې ابراهیم علیه السلام یو فرد واحد چې په خپله زمانه کې موحد توحید علمبردار او ټول خلک چې کوم دي هغه مشرکین او بت پرستو. نو گویا ابراهیم صاحب په خپل ذات کې یو امت او یو جماعت وګرځېده. روایت کې دا هم راځي چې په هره زمانه کې به 14 کسان داسې وي چې د هغې په وجه الله به چې کوم دي عذابونه پورته کوي او برکتونه به نازلوي. خو د ابراهیم صاحب په زمانه کې صرف هغه یوازې یو فرد و چې الله د هغه په وجه باندې عذابونه پورته کول او برکتونه نازلول. نو ان ابراهیم کان امتا، یقینا ابراهیم یو فرد کاملو، د تمام خوبو مالکو، یو جماعتو، او په خپل ذات کې چې کوم دي دومره عبادت پې کولو چې باقي تمام خلقو څومره عبادت کولو هغه عمره عبادت په ده کولو. دویم نمبر صفت سری قانتا لله، د الله اطاعت کو، اطاعت گزارو، د الله حکم منون کیو. څنګه حکم منون کیو؟ دومره حکم منون کیو چې کله نمرود چې کوم دی هغه اور ته اچولو، نو هغه د الله د حکم مطابق اور ته فوراً ځان حواله کړ. کله چې بیبي ورسره ده او ماشوم بچی ورسره دی،
او مکی معظمی ویران زی تراغی غیر آباد زی تا الله حکم کوي چې دا بچي او بیبي پرېدا او ځه شام ته واپس ځه دغه دی کې دومره ټیم نه تېری چې خپل بیبي ته دا وایي چې الله ماته حکم راکړه چې دا بیبي پرېږده او بچي پرېږده او د شام ته فورا روان شو چې کله بیا بچي دغه بچي د ګرځېدو قابل شو د پلار د مدد قابل شو الله ورته خوب کې اشاره وکړه چې خپل عزیز چیز قربان کا نو د الله په حکم باندې بیا خپل بچي اسماعیل السلام چې کوم ذبح کوي نو قانتا لله د الله اطاعت کوونکي حکم منونکي پای کې یو لمحه یو لحظه کوتاهي کوونکي نو حنیفه بل صفت دا چې د باطل نه حق ته مایلو گویا په دغه زمانه کې چې کوم دی بت پرستی و هر ځای کې خلکو بتانو عبادت کولو لیکن یوازې ابراهیم خلیل الله د بتانو چې کوم دی براءت ظاهر کو او حق طرف ته متوجه شو د الله د توحید جنډې اوچته کړه او ټول قوم ته چې کوم دی د الله د توحید دعوت ورکو ورپسې ولم یکو من المشرکین او نو د مشرکانو نه دا بل صفت ته ویا د مکی معظمی مشرکینو تاسو دعوه کوي چې موږ په ملت ابراهیم باندې وو تاسو خو شرک کوي بت پرستی کوي او حالانکه ابراهیم چې کوم دی هغه د مشرکان نه نو هغه د توحید جنډه اوچته کړې وه په داسې زمانه کې چې تمام قوم او تمام قبیله هغه د شرک والو بت پرستو تر دې چې بیا بادشاه سره چې کوم دی په دربار کې د الله د توحید باره کې مناظره مشوله بادشاه لا جواب کو بیا چې کوم دی د بت پرستو بتخانې ته لاړ بتان یې ولا مات کړ بیا قوم چې کوم دی په اور کې واچو او دغه دی کې هم بیا د توحید आवाज کوي چې الله احد الله یو دی او د الله د عبادت مستحق دی نمرود ته چې ته د خدای قابل نه ځکه تا کې الله هغه ذات دی چې هغه تمام کائنات او خالق او مالک دی نو د مشرکانو نه او بل صفت سو شاکر لانعمه شکر گزارو د الله د نعمتونو د الله د نعمتونو شکر به کو قدر به کو او روایت کړه دي چې مهمان نوازو یوازې به چې کم ني ډوډۍ نه خوړه تر سوچ من مبراغل نو یو پیر من مليون شو نو ډیر انتظار وکړو د دې چې بیا الله ولا فرشتي راولګري ته انسان په شکل کې دومره د مهمانو به قدر او احترام کولو الله وی اجتباه مونږ دې منتخب کو په تمام مخلوق خلق بندګانو کې د څه لپاره د نبوت لپاره مونږ ولا چې کوم دي د نبوت اعزاز ورکو خپل پیغمبر مو ګرځو وهداه الى صراط مستقيم او دتم اخذ لار نیغا چې هغه نیغه لار د توحید لار وا هغه لار چې کوم دي د جنت ته د تلو لار وا هغه لار د تمغه اخذ لا او بل صفت دا چې واتیناه فی الدنیا حسنه الله موږ د لور په دنیا کې خواله مراد یو نبوت هم دي او بل علما فرمایي چې الله تعالی د تمام مخلوقات په لکه د لپاره محبت او مینه واچوله مسلمانان سکه چې يهود او نصارا هغه هم چې کوم دي دا دعوه کوله چې موږ د ملت ابراهیمی کا پیروکار یو مشرکین هم دا دعوه کوله چې موږ د ملت ابراهیمی پیروکار یو نو دا هغه سیس دي چې واتیناه فی الدنیا حسنه الله دې په دنیا کې خوار ورکو د تمام مخلوقات په لکه د لپاره مینه محبت پیدا کو وانه فی الاخره لمن الصالحین وبشک ودی دی وی بدی په آخرت کې د نیکانو خلقو سره البته د دعا غوښتي وا چې رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین یا الله مال حکم راکې او یا الله ما د صالحین سره ملو کې صالحین مراد انبیاء کرام دي وې په آخرت کې با د انبیاء کرام سره چې کوم موجود دي دا ټول صفات د ابراهیم علیه السلام الله دلته بیان کړ وعلى الذين په هغه کسانو باندې هادو چې يهوديانو حرمنا حرام کړیو مونږه ما هغه سيزونه چې هغه حلالو قصصنا عليك من قبل چې دا غي بیان مونږ کړی تا ته د دین روان دي وما ظلمناهم او مونږ ظلم نو کړی په هغه باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن هغه وو چې په خپل ځانونو باندې ظلم کولو ثم ان ربك للذين بیا بشک ربستا دا هغه کسانو د پاره عملوا السوء چې عمل او بدی وکي د برای کار وکي بجهالت پنا په سرا ثم تابوا او بیا توبه باسي من بعد ذلك پس دا براینا واصلحوا او بیا د ځان اصلاح کی ځان ټیک کی ان ربک بشک ربستا
من بعدها پس د دینا لغفور الرحیم خامخا بخون کی اور رحم کون کی دی ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام کان امتا او یو مرد کامل د تمام خوبو مالکو قانتا للہ او د اللہ اطاعت گزارو حنیفا او د باطل نه حق تمایلو ولم یکن من المشرکین او نو د مشرکاننا شاکرا لانعمه او د الله د نعمتونو قدردان او شکریا ادا کوونکو اجتباه الله موږ دی منتخب د نبوت لپاره وهداه الى صراط مستقیم او د تملار او خود لنیغا وآتیناه فی الدنیا حسنه او ورکم موږ ته په دنیا کې خواله وانه فی الاخرته لمن الصالحین او بشکوی بدی په آخرت کې د نیکانو خلقو سره وعلى الذين او پاغه کسانو باندې هادو چې يهوديانو حرمنا من حرام کړو ماغه حلال سيزونه قصصنا عليك من قبل اداغي بیان کړم غتا ته روان دي وما ظلمناهم او مونږ نو کړ ظلم په دوی باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن او دوی چې په خپل ځان باندې ظلم کولو ثم ان ربك للذين بیا بشک رب تا دغه کسانو د پاره عملوا السوء چې عمل وکي برایو کی د بد عمل د برای د بدی وکي بجهالت پنا په سرا ثم تابوا او بیا توبو باسي من بعد ذلك پس د براینا واصلحوا او ځان صحیح کی او درست کی او د خپل ځان اصلاح وکي وان ربك بشک ربستا من بعدها پس د دینا لغفور الرحیم خامخا بخون کی اور رحم کون کی دی ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام کان امتا او یو مرد کامل دلیل خوبو مالکو قانتا للہ اطاعت گزارو دا اللہ حکمون منن کیو حنیفا او دا باطلنا حق تمائلو ولم یکو من المشرکین او نو دا مشرکاننا شاکرا لانعمه او دا اللہ دا نعمتنو قدردان و شکریہ ادا کون کیو اجتباہو اللہ منگا دی منتخب دا نبوت دا پارا وهداه الى صراط مستقیم او دته مونږه نه غلار او خودلا واتیناه فی الدنیا حسنا او ورکه مونږ ته په دنیا کې خواله وانه فی الاخرته لمن الصالحین او بشکوی بدی په آخرت کې د نیکانو صالحانو سره